د دې زندګۍ تیرولو دپاره یو قانون را لیږلی. مونږ به خپله زندګي په دغې باندې تلو، د دې موافق به زندګي کوو. احکام به د دغې قرآن او حدیث نه راخلو، د دغې قانون نه، او په خپله زندګۍ کې به عملي کوو. او داسې نه ده چې دا قانون مونږ ته همداسې راغلی بې تکلیفه بې تکلفه او په اسانتیا سره، نه داسې نه ده، بلکې په دې باندې ډېر زیات تکالیف تیر شوي، ډېره خواري پې شوې ده، ډېر زیات محنت په دې باندې شوی. تاسو سوچ وکئ، سید الاولین والآخرین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په بنی نوع انسانانو کې دیتا د بهترینو خلکو خطاب ورکړی شوی چې دا بهتر دی په بهترینو کې، غوره دی په ټولو عالمو کې، که هغه انبیا دي، که د انبیاو ملګري دي، که هغه نور خلق دي، الله رب العالمین دته دا فضیلت ورکړی چې دا په ټولو کې بهتره انسان دی علیه الصلاة والسلام. داسې نبی دی چې الله د هغې سره محبت کوي، داسې نبی دی چې الله د هغې دپاره کاڼي مسخر کړي، سلام پې کوي، داسې نبی دی چې هغې ته غوا او اوښ راځي، خپله ګیله ورته کوي، داسې نبی دی چې کاڼې او بوټي په هغې باندې سلامونه کوي سلامتیا دپاره. داسې نبی مونږ ته الله رب العالمین را کړی. هغه نبی د داسې دین دپاره چې الله زمونږ او ستاسو دپاره غوره کړی، خوښ کړی، فطرت ورته ویلی شي، دین ورته ویلی شي، اسلام ورته ویلی شي. الله رب العالمین زمونږ او ستاسو دپاره دا غوره کړی. د هغې دین دپاره زما او ستا پیغمبر تکلیف تیر کړی، زحمت یې تیر کړی، خواري یې کړې ده، محنت یې کړی ده. که نه زمونږ او ستاسو په معاشره کې یو ملک صاحب، عزتمن حاجي صاحب، مولوي صاحب چې هغه د عزت په رتبه باندې قایم شي، څوک ورته وایي چې دا ښه سړی دی، زبرګ دی، قاري دی، ملا دی، ملک صاحب دی، آیا دغه ملک ملا عزتمن به بیا خپل سر د چا لپاره مات کړي؟ هېڅکله هم نشي کېدی. دغه ملک ملا، قاری صاحب، حاجي صاحب، عزتمن سړی د چا دپاره به خپله وینه توی کړي؟ هېڅکله هم نشي کېدلی. بلکې دوی به کوشش دا کوي چې ځان په یو طریقه باندې د دې نه بچ کړي، مالی فایده ورته حاصله شي، جانی فایده ورته حاصله شي، په هغې کې بیا د افهام تفهیم نه کار واخلي، دغه طرف هم وایي او دا طرف هم وایي. داسې نه ده، خو نه زمونږ او ستاسو پیغمبر چې د بشریت په اعلی درجه باندې قایم دی، فایز دی، او دا درجه ورته چا ورکړې ده؟ الله ورکړې ده، جل علا شانه، الله ورته دا مرتبه ورکړې ده. مونږ د هغې نبي امتیان یو. هغې نبي زمونږ دپاره محنت کړی، خواري کړې. تاسو نه دې پټه نه وي، تاسو ته به واقعات معلوم وي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې وحی راځي، جبریل ورته راځي، ورته وایي اقرأ ولوله، بیا ورته وایي اقرأ ولوله، بیا ورته وایي اقرأ ولوله. پیغمبر ورته وایي ما انا بقارئ، زه لوستونکی نه یم، امی یم، عمی یم، نشم لوستلی، ما ته لیک لوست نه راځي. هغه ورته وایي اقرأ بسم ربک الذی خلق. هغه نبی هغه تکلیف چې برداشت کو، د دې دپاره برداشت کړی دی چې ما او تا ته خیر راورسي، ما او تا د جهنم نه بچ شو، ما او تا د اور نه بچ شو، د رسم رواج نه بچ شو، د بوتانو د بندګۍ نه بچ شو. د دې دپاره دا کار کړی.
مشهوره واقعه ده. کله چې ورته وحی راله د عبادت دپاره تللی دی، ځان له د خلکو نه په غار کې ناست دی، خو چې وحی راځي هیبت یې اخلي، کور ته راځي، خپلې بیبي ته وایي زملوني زملوني زملوني، ای خدیجې یخني را باندې راغلی، په ما په شړۍ کې پټ کا، ما په کمبلو کې پټ کا. هغه ورته وایي مه نه امیده کېږه، ته هغه سړی نه یې چې تا به الله وشرموي، بلکې ته داسې شخصیت دی چې الله به دې عزتمن کي. یو څو خبرې ورته وکړې، امانتدار یې، امین یې، رښتیا وایې، صادق یې، ته د خلکو بوج اخلي. داسې خلک الله رب العالمین نه بې عزته کوي بلکې عزتمن کوي یې. په هغې باندې هیبت رالی. کله چې حوصله برابره شو، الله وحی راولېږله، یا ایها المدثر. بل صورت کې الله وایي یا ایها المزمل، ای شړۍ راښکونکیا پاسه، خلک ویروه، قوم ته دعوت وکړه، قوم ته حق لار وښایه، قوم د مشرکۍ د شرک نه لرې کا، قوم د دې خبرې نه لرې کا چې د 360 بتانو عبادت کوي، قوم د دې خبرې نه ویروه چې لات، عزا، منات، پیریان، باباګان دا کاڼي بوټي هېڅ نشي کولی، بلکې د عبادت لایق یو دی، احد دی، صمد دی، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دی. خلک دې ته راوبله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام پاتې 10 کاله پټ پناه دعوت کوي، خدمت کوي، خلک دین ته رابلي. خلک څه کوي؟ دین ته رابلي، او خلک د هغې په مقابله کې ریاکشن څه ورکوي؟ ریفلیکشن د خلکو څه دی؟ په کاڼو باندې یولي، کنځل ورته کوي، بې عزته کوي یې، لوریانې ورله طلاقوي. څه کوي؟ په کاڼو یولي، کنځل ورته کوي، لوریانې ورله طلاقوي. دا چاله؟ زما او ستا نبي له، افضل البشر له، سید الاولین والآخرین له، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه څه وایي؟ یا قومي قولوا لا اله الا الله تفلحون. هی زما قومه، هی زما د تره بچو، د ترورۍ بچو، قوم پرستو، قومیانو، کلمه د توحید ووایئ، لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ووایئ، اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا کلمه ووایئ، بندگی د یو ذات وکئ، لایق د بندګۍ نشته دی مگر هغه یو دی، احد دی، یو دی، صمد دی، بنیاز دی، لم یلد ولم یولد دی، نه د نه څوک پیدا دی، نه دی چا نه پیدا دی، ولم یکن له کفوا احد، نشته دی د دې الله برابر همسیال هیڅوک. د داسې ذات بندگی وکا. بیا هم کنزل کیږي، خلک وای شاعر دی، لیونی دی، ساحر دی، ملکی غواړي، مشرانه غواړي، پیسې غواړي، جیداد غواړي، جینکۍ غواړي. پیغمبر خپل تره ته وایي نه نه، که یو لاس کې راته اسمان او ځمکه واچې، په یو لاس کې راته لمر کې دی، په دې بل لاس کې راته سپوږمۍ کې دی، والله که د توحید د دعوت نه منې شم، دا نشي کېدی چې زه به د توحید دعوت، د الله وحدانیت، د الله یووالی یکتاوالی پرېږدم. نه نه، دا نه پرېږدم. نه جاه غواړم، نه جلال غواړم، نه دنیا غواړم، نه روپۍ غواړم، بلکې دا خبره کوم چې زما قومه کلمه د توحید ووایې، لا اله الا الله محمد رسول الله ووایې، چې الله مو د جهنم نه خلاص کړي.
دا قانون مونږ ته هغه پیغمبر راوړی، د کوم پیغمبر چې زما او ستا د وجې نه تکلیف تیر کړی، کوم پیغمبر چې به د قیامت په ورځ باندې وای حالاتو کې چې تاسو کله وګورئ قرآن او حدیث کې د قیامت دومره سخته ورځ ده چې 50,000 کاله په اندازې باندې دا ورځ ده. روایتو کې راځي چې داسې ورځ ده چې ځوان به بوډا شي، داسې ورځ ده چې مور هغه مور چې بچی ته پی ورکوي ډېره زیاته رحم کوونکي په خپل بچي باندې اب خپل بچی پرېږدي. الله فرمایي سورة الحج کې وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله وي د قیامت دومره سخته زلزله ده، دومره سخته ورځ ده چې خلک به وګوري ته چې دا به نشه ښکاري. الله وي وما هم بسكارى، دوی به نشه نه بلکې عذاب د الله ډېر سخت دی، د دې سختۍ د وجې نه به دا خلک داسې ښکاري تاسو ته. په هغه ورځ به پیغمبر وایي الله اکبر، پیغمبر به وایي امتی امتی، زما امت زما امت. هر سړی دا به په خپلو خولو کې ډوبي، هر سړی به وایي. الله قرآن کی حکایتاً دا خبر را نقل کړی دا سورت عبسه کی 30 سپاره 3 سورت کی الله په اخیری آیاتونو کی احوال د قیامت بیانوي. یوم یفر المرء من اخیه، داسې ورځ ده چې په دې ورځ باندې به ورور د ورور نه تښتي، خور د خور نه، مور د بچي نه، پلار د بچو نه. الله به وایي داسې ورځ ده چې هر سړی به په خپله مخه باندې وي، د دې ارزو به کوي چې ما سره آسان حساب کتاب وشي، د دې ارزو به کوي چې جهنم ته لاړ نشم جنتي شمه. الله وایي داسې ورځ ده الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة، تنګېدونکې ورځ ده، د سختۍ ورځ ده، د تکلیفونو ورځ ده. په دې ورځ باندې به هم زما او ستا پیغمبر هغه به وایي امتي امتي امتي، زما امت زما امت زما امت. الله په دوی باندې رحم وکړي. هغه امت د پیغمبر نن د پیغمبر سره وفا نه کوي، جفا کوي. کوم پیغمبر چې زما او ستا دپاره تکلیف تیر کړی دی، کوم پیغمبر چې زما او ستا دپاره په ورځ د قیامت باندې आवाज کوي چې زما امت زما امت زما امت. هغه پیغمبر زما او ستا دپاره تکلیف تیر کړی، وینې توی شوي. او پښتنو، زما او ستا دپاره د پیغمبر لور طلاقه شوې ده، یوه نه دوه. زما او ستا دپاره پیغمبر خپل کور پرېښی دی، زما او ستا دپاره پیغمبر خپله علاقه پرېښې ده، زما او ستا دپاره د پیغمبر په سر باندې بولي لګېدلې ده چې چا پیغمبر قتل کو دله به مونږ سره اوښان ورکو، 10 اوښان جنکۍ به ورکو، د مکې هغه ملکي به ورته ورکو. هغه پیغمبر چې کله په اسانتیا په هغې باندې راځي، فتح مکې حالات وګورئ، بیا م وایي معاف دي دا خلک، ما سره چې چا ظلم کړی دی، اسلام سره یې کړی دی، ما دا خلک معاف کړي دي. نن هغه پیغمبر زما او ستا دپاره رول ماډل نه دی، هغه زما او ستا دپاره داسې هستي نه ده چې مونږ هغې پسې لاړ شو، بلکې قرآن کې الله وایي چې د دې پیغمبر په زندګۍ کې ستاسو دپاره اسوه حسنه ده. دا پیغمبر ستاسو رول ماډل دی. دا مخې ته کېدوئ، ویلولئ، تاریخ وګورئ، سیرت وګورئ، قرآن وګورئ، احادیث وګورئ، په هغې باندې عمل وکئ. هغه پیغمبر ستړي کا. نن زما او ستا مسلمان
یو عالم یو مولا د پارټۍ لیډر په دلیل کې پیش کوي مخې ته کوي خو اقوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما او تا ته نه وایي یاد ورته نه وي پوهېږي پې نه دغه پیغمبر ما او تا ته یو قانون راوړی دی قرآن او حدیث څه شی قرآن او حدیث د څه دپاره جواب راکئ د ګمبتي کلي مشرانو ځوانانو قرآن او حدیث د څه دپاره نه هسې دکاوې دپاره دکاوې دپاره که قرآن د څه دپاره د ناوې د سر د پاسه نیولو دپاره قرآن د څه دپاره په تاخ او المارۍ کې د زړېدو دپاره قرآن د څه دپاره زړې کپړې ورته واچوه ویې تړه یو رمضان او بل رمضان یې راخله قرآن د څه دپاره چې زوړ شي مسجد ته یې راوړه قرآن د څه دپاره چې جګړه شي د قسم دپاره یې راواخله قرآن د څه دپاره کلي کې مسله شوه د قسم دپاره یې راواخله قرآن ما ورته د څه دپاره ګرځولې د عمل دپاره نه قرآن ما ورته شاته غورځولې موږ مخکې تللي یو قرآن او د عمل دپاره ما ورته نه دی ګرځولی چې موږ په دې باندې عمل وکړو اصلاح د معاشرې پې وکړو د ملک اصلاح پې وکړو نه موږ به بل څه کې لګیا یو د معاشرې دپاره ځان نه قوانین د ملک دپاره د ځان نه قوانین قرآن شاته موږ مخې ته او بیا ارمان او افسوس کوو یاره داسې کار وشو دعا نه قبلیږي باران نه کېږي ملک نه سمیږي نو چې قرآن دې شاته غورځولې او ته مخې ته نو بیا ته د الله رب العالمین نه ته مه رسه کې د خیر تمې مه کوه بلکې مونږ وایو که چېرته دا حال وي د قرآن نه بېزاري د دین نه بېزاري نو هغه ورځ شاته نه ده چې الله مونږ باندې د کاڼو بارانونه وکړي الله مونږ په ځمکه کې دننه کړي او د میدان والاو دا خبره دې تاسو نه هیره نه وي چا چې قرآن شاته کړی دی الله وایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قرآن چې چا شاته کړی الله وایي زما د ذکر نه اعراض کړی شاته غورځولی دی الله وایي د دې ژوند تنګوم ونحشره يوم القيامة أعمى بورز د قیامت باندې به ړوند راپاسو بیا به دا وایي قال ربي لم حشرتني أعمى اے الله سترګې دې راکړې وي ولې دې ړوند راپاسولم الله به ورته وایي اتتک آیاتنا فنسیتها زما آیاتونه تا ته راغلیو قرآن راغلیو احادیث د رسول الله راغلیو تا هیر کړه نن ورځ ما ته هیر کړې الله اکبر هغه قرآن د عمل دپاره دی هغه قرآن ملکی قوانینو دپاره دی هغه قرآن د معاشرې د اصلاح دپاره دی هغه قرآن د ټول ملک د تربیت او د ترتیب دپاره دی او ورسره د هغې تفسیر احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر قربان شمته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عجیبه هستی وه خوږه هستی وه نرم اخلاق کلاو تندې خندیدونکې نرمي کوونکې سختي نه ده کړې په خپل عمر کې الله اکبر د هغې احادیث داسې احادیث خوږې خبرې دي نرمې خبرې دي زړه پې ټکورېږي خو افسوس مونږ دا نه پیژنو چې آیا دا خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی که منګړت دی مونږ دا نه پیژنو چې مولوي صاحب په منبر باندې ناس د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث بیانوي که نه د یو ملا کتاب بیانوي مونږ په دې باندې نه پوهېږو چې دا ملا مونږ الله ته رابلي که رسول الله ته مرابلي علیه الصلاة والسلام که یو ملا ته مرابلي
مونږ په دې نه پوهیږو چې قرآن او حدیث زمونږ تګلاره ده که نه د یو تړ پرسن د بل سړي کتاب زما دپاره د تګلاره ده. مونږ په دې نه پوهیږو او څوک چې پوهیږي هغوی هم د رسول الله د احادیثو کلوار کړی دی، د هغوی خلاف کار کړی دی. نن تاسو وګورئ خلک موجود دي چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه انکار کوي، وایي دا نشته. کله وایي بخاري کې احادیث دا کمزوري دي، کله وایي مسلم کې احادیث کمزوري دي، کله وایي دا روایت زه نه منم منګړت دی. مونږ وایو منکر وې، منکر یې، منکر به اوسې، او انشاءالله که چېرته داسې حال دیو زمونږ د الله نه امید دی، الله غیرتی دی، ستا ژبه به په وخت د مرګ کې دا پیړیږي، الله به کلمه نه در نصیب کوي. ته د پیغمبر د احادیثو ګستاخ یې، ته د رسول الله د احادیثو د اقوالو د افعالو ګستاخ یې. دا تمه موږ نه ساتو چې الله به تا ته بخښنه وکړي انشاءالله. خو د ګمبتي علاقې پښتنو ځوانانو، سپینګیرو، مشرانو، عالمانو، قاریانو، سپین روبو، پویا خلکو، تاسو کله سوچ کړئ چې مونږ هم په دې کار کې ګورئ ډایرکټلی یا انډایرکټلی انوالو یو؟ پوهېږئ څنګه یو سړی مونږ ته حدیث د رسول الله بیان کړي علیه الصلاة والسلام، آیا مونږ یې ډایرکټ منو؟ جواب راک. او مشرانو منوي؟ او ځوانه مونږ پکې چونچه را کوو که نه کوو؟ مونږ وایو چې نه، زه خو اوسه پورې په دې لاره وم، ته اوس ما ته دا نوې خبرې کوې. مونږ دا شی کوو که نه کوو؟ کله مو داسې ویلي دي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، او مونږ په سینه باندې لاس کېدو چې بس آمنا وسلم، مونږ واورېدل، بس مونږ تسلیم یو د الله خبرې ته، د رسول الله خبرې ته علیه الصلاة والسلام. تحقیق وکړه، تپوس وکړه کوم ځای کې راغلی روایت، چا نقل کړی، کوم کتاب کې راغلی، صحیح دی که غلط دی؟ صحیح تسلیم، غلطو راواله د ملا د سر نه دا حدیث ولا دا احادیث مونږ بیا د چا نه منو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه رسېږي. هغه خبره ومنه چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسېدلې. الله قرآن کې وایي قل اب الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. د صحابه په جامه کې خلکو منافقان به ورته ویل، په ظاهره کې ځان صحابه شو کو چې مونږ صحابه، په باطن کې هغه منافقانو. ابی ابن سلول رئیس المنافقین، هغه د هغې ملګري اغراض او مقاصد معلوم وو، د اسلام بېخوني کوله، د اسلام بنیاد جرړې ورانولې. د هغې ملګري دي وایي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ملګري خېټې غټې دي، د قرآن قاریان غټې خېټې لري. الله وایي قل اب الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. اوایا اعلان وکړئ خلکو ته چې الله پورې، د الله د آیاتونو پورې، د قرآن او حدیث پورې، د رسول پورې، د رسول په ملګرو پورې استهزاء کوئ. قد کفرتم بعد ایمانکم، تاسو کافر شوي وروسته د ایمان نه، تاسو مسلمانان نه وئ پاتې شوي. مونږ هم کله کله یا پوهیږو یا نه پوهیږو. چې نه پوهیږو خیر دی، پوه به شو. چې پوهیږو دا کار کوو نو بیا هم نه پوهیږو، بیا هم نه پوهیږو. نو چې څوک سره د پوهې نه دا کار کوي د ناپوهانو، دا خلک دې ویریږي چې دا د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله ده، دا د هغې خلاف دی.
او دا کار چې څوک کوي نو دا انسان څوک دی؟ د دې انسان په ایمان کې شک کیدی شي. داسې ده که نه ده؟ زمونږ او ستاسو امام اعظم په عام اصطلاح کې عرفي اصطلاح کې مشهور په دې باندې امام ابو حنیفه رحمه الله هغه څه وایي اذا صح الحديث فهو مذهبي. امام شافعی دا وایي اذا صح الحديث فهو مذهبي. امام احمد بن حنبل هم وایي، امام مالک او امام شافعی هم دا وایي اذا صح الحديث فهو مذهبي. زمونږ او ستاسو مشر امام څه وایي چې کله صحیح حدیث راشي دا زما مذهب دی، دا زما لاره ده، او کله چې زما خبره د احادیثو د رسول الله نه خلاف راله وی راواخله د دیوان نه اوله ما او تا ته زما او ستا امام دا ښودلی ده. دا یې راته نه ده ښودلی چې موږ د دین خلاف د رسول الله د احادیثو خلاف وکړو علیه الصلاة والسلام. پوهېږئ په خبره باندې که نه پوهېږئ؟ پوه شوئ؟ جواب را کوئ ځوانانو. پوه شوئ که پوه نه شوئ؟ هغه پیغمبر باندې لږ رحم پکار دی که نه دی؟ کم پیغمبر چې زمونږ دپاره تکالیف تیر کړي دي د هغه پیغمبر سره وفا پکار ده که نه ده؟ کم پیغمبر چې د دین د وجې نه د هغې لوریانې طلاقې شوي دي د هغې سره وفا پکار ده که نه ده؟ کم پیغمبر چې د قیامت په ورځ باندې په هغه سختۍ کې چې هر انسان په خولو کې ډوب دی، تکلیف دی، سخته ده، تنده ده، ملائکې دي، جهنم راغې، الله رالی څنګه چې د هغې د شان سره لایق او مناسب دي، جهنم یې راوستو تړلی شوی او په هغه ورځ باندې پیغمبر وایي چې امتی 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 زما امت زما امت زما امت د هغې پیغمبر سره وفا پکار ده که نه ده؟ پکار ده که نه ده؟ پکار ده. جواب را کوئ ځوانانو، پکار ده که نه ده؟ باید چې موږ د هغې سره وفا وکړو که وفا به کوو که نه؟ وفا په څه کې څنګه به ورسره وفا کوو؟ اوس خو پیغمبر نشته، برزخ ته تللی، د هغې سره وفا څه ده؟ د پیغمبر سره اوس وفا څه ده؟ بابا ناست دی، د هغه په حدیثو عمل کول، په قرآن عمل کول دا وفا ده. پوهېږئ؟ پوه شوئ په خبره باندې؟ نو د هغې نبي سره وفا پکار ده. الله دې وکړي چې موږ د هغې نبي صحیح وفادار شو. الله دې وکړي چې موږ د هغې نبي په شان کې چېرته ګستاخي ونه کړو. الله دې وکړي چې موږ د هغې نبي شان چېرته راونه غورځوو، داسې شان چې موږ نه پوهېږو. الله موږ دې مقام و مرتبې ته مه رسوه. الله زموږ معاشره د اصلاح کې، الله زمون مشران جنت ته بوزي، الله ته په خصوصي رحم وکړي، الله ته په اهدنا الصراط المستقیم باندې بوزي، الله زمون د معاشرې ځوانان هم اصلاح کړي، الله د دوی رول ماډل محمد رسول الله وګرځي، الله د دې ځوانانو رول ماډل ابوبکر وګرځي، عمر، عثمان، علي رضی الله عنهم وګرځي. الله زمون د دې ملک حالات برابر کړي، الله په دې ملک اسلامي قانون راولي، الله صحیح اسلامي حکمرانان راولي، الله دا ملک لا اله الا الله په بنیادونو باندې آزاد شوی. الله داسې خلق په دې ملک پیدا کړي چې د دې کار دپاره کار وکړي. الله دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.